الجن اے پیغمبر خلق ته وایي چې ماته الله اطلاع راکړه چې تاسو بیان ناس دي کوته دی امام بخاری صاحب وایي چې رسول الله ته اطلاع ونی ورکړی و چې تاسو بیان ناس دي الله وایي چې اطلاع وحي سره ما ورکړی و جبريل بیان کړو چې خلق ته وایي چې ماته بیان وږي خیر څوک وایي وحي راته کړی دا امام بخاری صاحب وایي چې نا ونی ورته ویلو چې تاسو بیان ناس دي تاسو مقابل خبره ولا ته وایي بخاری شریف کې ټول صحیح خبرې دي دا پکې صحیح دي قرآن درو ویلي قرآن وایي چې وحي شوی دا بخاری وایي چې ونی ورته ویلي شریکا جواب راکړه قرآن وایي اولئک هم الراشدون قرآن وایي رضی الله عنهم ورضوا عنه پیغمبر دا پیغمبر صحابه دا الله ناراضي دي ولا نبی ناراضي اولئک هم المؤمنون حقا دا کلک مؤمنان دي او ستا امام بخاری سے وایي چې عبد الله ابن مسعود د پیغمبر صحابي هغه قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس نه منل چې دا د قرآن حصہ نه ده یا روایت ضعیف ده یا قوي ده عبد الله ابن مسعود باندې خود کفر فتوا ده کړه چې قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس عبد الله ابن مسعود کو نه مني زمان پکې حدیث د قرآن خلاف د امام بخاری خاموش دی بیا د امیر المؤمنین فی الحدیث د سره شونه حدیث د قرآن خلاف د امام مسلم په خاموش وی دا بیا امام مسلم اړو محدث شونه د قرآن په مخالفت د پنځپیر په دوره تفسیر کې سلويخ رزو ناس تو والا مومن ګل وغیرہ پوئیږي چې دا حدیث د قرآن خلاف دی امام بخاری امام مسلم او دیار له سوکاله امت په نه پوئیږي تعجب دی په دې جمله د قرآن مخالفت خو یو داسې ښکاره غیب دی په حدیث کې چې په دې خړو کې اولویم پوئیږي نو ټول امت په غلې دی او ته په نن گویا شوې دومره غټه او بدیهه او صریحه غلطي په دې امت پټه څنګه پاتې شوه او پتا ښکاره څنګه شوه کتا سره بره د وحي کنیکشن وي نو بیا خو د نبوت دعوا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند ثابت شوی د محدثینو مقبول یو حدیث داسې نشته چې د قرآن خلاف د یو حدیث چې د قرآن خلاف دی دا په دې حدیث کې ډېر غټ غیب دی نو دا غیب په دې 1400 کاله امت باندې پټ څنګه پاتې شو چې حدیث د قرآن خلاف د امام بخاری خاموش دی بیا د امیر المؤمنین فی الحدیث د سره شونه حدیث د قرآن خلاف د امام مسلم په خاموش وی دا بیا امام مسلم اړو محدث شونه د قرآن په مخالفت د پنځپیر په دوره تفسیر کې سلويخ رزو ناس تو والا مومن ګل وغیرہ پوئیږي چې دا حدیث د قرآن خلاف دی امام بخاری امام مسلم او دیار له سوکاله امت په نه پوئیږي تعجب دی په دې جمله د قرآن مخالفت خو یو داسې ښکاره غیب دی په حدیث کې چې په دې خړو کې اولویم پوئیږي نو ټول امت په غلې دی او ته په نن گویا شوې دومره غټه او بدیهه او صریحه غلطي په دې امت پټه څنګه پاتې شوه او پتا ښکاره څنګه شوه کتا سره بره د وحي کنیکشن وي نو بیا خو د نبوت دعوا وکړه کني ته اتا ته چې د قرآن خلاف کاری او د امت ته د قرآن خلاف نخ کاری یا دی نه دی ګرځولې دا دلیل دی د دې چې په ظاهر کې د قرآن خلاف تا تخکاری د دې د مخکاری دو خو ته رد کې او دی نه رد کو وجه دا چې په ظاهر کې د قرآن خلاف نو قابل رد نوي